د دنیا په نعمتونو په جیدادونو په باغونو په دې به نه دوکه کیږي. فما بکت علیهم السماء والارض نو ونه جړل په هغوی باندې اسمان او ځمکې، ځکه چې ځمکه او اسمان په نیکانو پسې جاړي. دې نه دا فایده به خپله راووته چې دوی پسې ونه جړل، معنی دا چې جاړي. عبدالله بن عباس وی رضی الله عنهما یو روایت کې وی کله چې یو مؤمن مړ شي نو 40 ورځې دا ځمکه په هغه پسې هر سحر جاړي، هغه ځای پسې جاړي کوم ځای کې چې د الله بندګي کړې. یو سړی جومات کې ډېر ناست وي دغه ځای پسې جاړي، یو سړی دین بیانوي دغه ځای پسې جاړي، سړی یو ځای کې الله یاد کړی دغه ځای پسې جاړي. اسمان پسې جاړي هغه ځای چې کوم ځای کې د اعمال به راخیږي. وایي چېرې عمل نه راځي بره، نو ځکه علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی نو د فرعونیانو خو نه نیک عملو، نو څنګه به پسې اسمان وجاړي یا ځمکه، ځکه چې نه بره سخیږي او نه لاندې نیک عمل شته، نو په دوی پسې نه دي جړلي. داسې عمل وکئ چې تاسو مړه شئ او په تاسو پسې ځمکه او اسمان جاړي، او د الله دا بندګان د پسې خفئ، او د الله بندګان ته پسې هله خفه کېږي که رښتیا د الله د بندګانو خیرخوا شي دینداره شي. هسې څوک چا پسې نه خفه کېږي. او نن سبا خو هغه زمانه ده چې بل ورځ یو ملګري راته ویډیو وښود، د اوسه پورې مې په دې زړه کې داسې ده که نه، چېرته پاکستان کې د پنجاب طرف ته ویډیو د اردو والا ښکاري، نو هغه ښځه مړه شي، مشره ښځه او په ګاډي کې د هغې نه ساه وتې ګډه وډه پرته او دا خپلوان او بچي دوی لګوي ګوتې ترې لګوي د میراث په هغه پاڼو باندې، او د هغې هغه لاس کله داسې ځي او غریبه کله داسې شي. هلکه نو دا خو زوی ته اول ورسوئ. نو خلک تا بیا په دې نه یادوي چې میراث یې ډېر و، الله دې وبخښي جیداد یې ډېر و، ستا په جیداد مونږ څه کوو؟ نو ځکه دا څه چې د سره دي د الله په دین یې ولګوه. او زه خو بار بار دې ملګرو ته دا نصیحت کوم او دا د زړه نه کوم، او ځکه تاسو به څو ځایونو کې لیدلي مې چې د دې دنیا د خلکو دپاره به خپل آخرت نه تباه کوئ. ځان له داسې څه وکړه چې څوک درته پوټی دوام نه کوي او الله ته وبخي، داسې څه ځان له وکړه. خو که ته به دې تمه ځې چې شاته پلانې دی علانې دی او قوم دی او قبیله ده او ښځه او بچي دي، نو دا ټوله خبره کیدی شي کېده، کیدی شي شکي ده، کیدی شي او کیدی شي نه. زما خواته کسان راغلي وروڼه 4 وروڼه وران شوي په ځمکه باندې، ما یې څه مسله ده؟ وایي زموږ پلار چې مړ شو نو موږ په دې ځمکه کې ښخ کړی دی، اوس دا دوه وایي چې دی دې ځای نه لرې کړي، موږ ته یې ځمکه تنګه کړې ده. دا زما خوا له فیصلې دی راغلو، ځکه چې دغه قبر هغه پوره ځمکې هغه شکل یې وران کړی. نو اوس موږ تپوس دا کوو چې یعنې دی دې ځای نه راوباسو ویسو که څنګه چل وکړو، څنګه وخت شوی دی، کیدی شي خاورې شوی، کیدی شي کیدی. نو ما سوچ وکړو، ما بعض لا په دې سوچ کې پراته دي چې ما پسې پلانې دی او ما پسې هغه دی او ما پسې دا. ځان له وکړه، ځان له په دې قبر کې یوازې لا داسې څوک نشتي چې د پلار سره قبر کې 2 منټو له پرېوتی بس شته دي څوک؟ نو صحیح ده، امید خو به ساتو، خو صرف امید چې دی دا په کیدی شي کې چلیږي. نور ځان له یقیني څه وکړه. ځکه شیخ ابن عثیمین رحمه الله نه چا تپوس وکړو، وایي شیخ صاحب دا صدقه چې په ژوند کې زه ورکړم ښه ده که نه؟ بچو ته وصیت وکړم چې هغه یې ورکړي بیا. نه شیخ ورته وایي چې ته په تیاره کې روان یې او ډیوه دې راغستې چې رڼا شي، نو ډیوه خلک شاته نیسي که مخې ته؟ هغه وایي مخې ته. نو یې مخکې دا قبر رڼا که بیا وله ورشه. ته خو تور قبر له ځې، کیدی شي هغوی د پسې رڼا کې او کیدی شي نه، که نه؟
نو ځان ته یې مخکې رڼا که نو دا نصیحت دی تاسو ته چې داسې څه وکوي چې د الله دا بندګان دوی په دعاګانو کې یاد کړي او دوی هم تذکره وکړي.